د کهنه شروع د وی ماشومې د سالګرې نه کیږي چې مور پلار ورلا په تخفه کې یو ښکلې او غټه ګوډۍ ورکي. دغه ګوډۍ د دې د حج نه سیوا خوښه شو په خبرو شي ورسره. په لږ وخت کې دغه ماشومې دغه ګوډۍ زړه ته دومره نږدې شي چې ځان سره هر خوا بوزي. یو ورځ دی د ځان سره بیوټي پارلر ته راولي چلته کې ورلا داسې ویښته سم کی چې په دې سره هغه نور هم ښکلي شي. ها ګوډۍ به دې په خپله کمره کې سجاوټ په تورې ښودلې وه چې وروڼه به ورپسې خاندل خو دې به د چا هم پروا نه کوله او لکه د ملګرو غوندې خبرې به یې ورسره کولې. دغه ماشومې به د شپې په وخت کې هم دغه ګوډۍ د ځان نه لرې کوله او د ځان سره به یې سمه سملوله. یو ورځ د دې ملګرې دې سره د لوبو کولو دپاره خپلې ګوډیانې دوی کور ته راوړي چې د دې د ګوډۍ په لیدو سره هغوی ورپسې ټوکې شروع کړي. وی دا لا څنګه ګوډۍ ده په دې باندې هم هسې پیسې ضایع کړي چې په دې سره جینۍ له دومره غوسه ورشي چې د ملګري نه ګوډۍ راخکي او ورله یې ماته کړي. په دې سره ملګری په ژړا باندې به مور پسې راشي چې مور یې ملامته شي او د ماشومې مور له پیسې ورکوي خو هغه یې ترې نه وانخلي. په دې سره مور له دومره غوسه ورشي چې کور ته په راتلو سره د لور نه هغه ګوډۍ واخلي چې وروڼه یې پرې خوشحاله شي. په دې سره جینۍ په ژړا شي ولې چې دغه ګوډۍ د دې د ټولو نه ښه ملګرې وه. مور یې چې ګوډۍ څنګه خپلې کمرې ته راوړي او لږ غوندې په غور سره ورته وګوري نو د هغې په زړه کې دې دپاره عجیبه غوندې مینه را پیدا شي. وي دا څومره ښکلې ده او ورسره یې زما د لور غوندې رواني هم نه کوي او په سر کې ورله لاس وهل شروع کړي خو په هغې کې دومره کشي شي چې دا کیني او ځان ته یې رانږدې کړي. په دې وخت کې د ګوډۍ لاس په حرکت کې راشي خو په خوشقسمتۍ سره مور ته احساس ونه شي. په سبا باندې د ناشتې په وخت کې مور یې ګوډۍ هم د ځان سره کېنولي او په پلیټ کې ورته خوراک هم اچولي چې په دې کې ماشومه لور یې په خوشحالۍ باندې مور ته د ګوډۍ د واپس کولو دپاره ووایي چې مور یې ورته په سختۍ سره انکار وکړي چې د پلار د وینا باوجود مور یې رضا نه شي. په دې سره ټول په خفګان کې پاسي چې په دې وخت کې جینۍ ګوډۍ په حرکت لیدو سره په چغو شي چې مور او پلار یې ورلا په منډه باندې راشي. ګوډۍ په لیپټاپ کې جوس واړي چې پلار یې زر زر په صفا کولو کې لګیا شي. دا مور پلار ته په یره یره کې وایي چې دا ما نه دي اړولې خو هغوی په یقین ونه کړي. وي دا ستا وهم دی دا خو کیلو نه ده خو دا ورته پته نه چې د دې ګوډۍ اصل کمال لا چا هم نه دي لیدلی. د شپې په وخت کې د ماشومې ورور د دې خواله راشي چې دا ورته وایي یوس خوشحاله شوې ګوډۍ رانه واغسته. وي په هغې ګوډۍ کې خامخا څه عجیبه څه دي. لا ولې د مور په زړه کې راله مینه واچوله او سهار یې د جوس د تویولو کارنامه وکړه چې ورور یې ویرېږي او دا خبره مور پلار ته رکولو دپاره د هغوی کمرې ته راشي چې پلار ته ووایي وي دا ګوډۍ ما ته ټیک نه ښکاري. دا ګوډۍ چې له کڼ نه زموږ کور ته راغلې ده نو زموږ په کور کې عجیبه عجیبه کارونه کېږي خو د دې خبرې ته څوک هم غوږ کېنږدي. مور یې لکه د بچو غوندې ګوډۍ له ځان سره سملي چې زوی یې په غوسه کې لاړ شي. په نیمه شپه کې چې څنګه ټول کور ویده شي نو په دغه وخت کې زوی د مور پلار د کمرې نه د ټک ټک په اوازونو باندې پوهه شي چې راپاسي او غلی غلی د مور پلار کمرې ته راشي خو هغې پلار وخیږي چې غسلخانې ته تلي. پلار یې پټ په پټه دغه ګوډۍ د لور کمرې ته یوسي د دې دپاره چې لور مې سهار راپاسي او خوشحاله شي چې د هغه په تلو سره ګوډۍ هغې ته په کتو شي. د سهار چې د پلار څنګه سترګې وغړېږي نو ګوډۍ ورسره په خوا کې پرته وي چې هغه په دې خبره باندې ځان له زړه ښه کړي. وي دا خو ما په خوب کې د لور کمرې ته وړلې وه. د ماشومې مور لور سره یې ګوډۍ ته هم نوې جامې واچوي چې پلار لور سکول ته په بوتلو سره هغه په حرکت کې راشي. د غرمې په وخت کې رور او خور چې څنګه د مور دې رویې ته وګوري نو د مور په کمره کې د یوې پټې کمرې لګولو فیصله وکړي چې شپې په وخت کې په هغې کې یو داسې منظر قیچي چې هغه ته یقین نو هغه ګوډۍ راپاسي او کمرې ته وخاندي. وي تاسو ما ته ګورئ د سهار په وخت کې هلک چې څنګه د کمرې چک کولو دپاره راشي نو د هغې نه میموري کارډ غیبي. په دې سره حیرانه پاتې شو چې څنګه مور ته دا خبره وکړي نو هغه ورته په چغو شي. وي ډېر ښه شو تا چا تپوس کړی چې ما ته په کمره کې کمرې لګوه چې زوی ورله ورکړي وي ته په خپله باندې ولګوه. د سهار به پکې میموري کارډ نه دې خبرې کوي چې په دې کې خور یې بېهوشه شي او ورو غورځېږي. مور یې زر زر لور هسپتال ته بوزي او اوس په کور کې دوه په دوه ورونه پاتې شي. هغوی دواړه فیصله وکړي چې مور او پلار خو میاسې هم نشته موږ به نن د ګوډۍ د راز په خپله باندې معلومو. هغوی ګوډۍ په پیچکس باندې کوله وکړي چې هغې په سر ورته څه لیکل میلو شي. وي دا ګوډۍ تباه کړې چې هغوی ترې نه تصویر وباسي او د دغه ځای نه لاړ شي چې دوی په تلو سره ګوډۍ په خپله باندې ځان سم کړي. دواړه وروڼه هغه دوکان ته لاړ شي د کوم نه چې دوی دا ګوډۍ اخیستې وه.
چې هغه ورته بند میلو شي. هغه د دکان بل ګیټ ته راته وشي چې هلته کې صفائی والا صفائی کوي لګیایي چې د هغه پر وتو سره دوی په هغه ګیټ کې وردن نه شي. په دننه ورتلو سره دوی ته بلها زړې ګوډیان میلو شي او یوه ښځه لګیا وي او دغه ګوډیان یې جوړوي. دغه ښځې دوی ته خیال شي چې په خبرو کې ورته په ژړا شي. په اول ځل ما څوک ویورول د خدای دپاره ما معاف کړې. چې دې نه پس هغه رونه د هغې ګوډۍ تصویران ورته وښایي چې هغه ورته ووایي تاسو ولې نه پوهېږئ دا ګوډۍ عامه نه ده، په هغې کې یو روح قید دی. ټولې ګوډیانې بې ساه پرتې وي خو دا انسان جوړېدل غواړي. وی که چېرې د دې مخنیوي ونه شو نو ډېر زر دا به ستاسو د خور ځای واخلي. د دې پورېدو سره دواړه وروڼه سخت ویرېږي چې دا ورته په یره کې ووایي وی لاړ شي او هغه ګوډۍ ختمه کړي. آیا دوی به هغه ګوډۍ ختمه کړي شي او که نه د دوی په دې خور څه چلو شو، په دې کې موجود د روح د کومه نښه راغی. دې ټولو خبرو جواب به موږ ته په پارت 2 کې ملاویږي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.